عادلانه لاره د حل د دې ملک د دې بحران د وتلو نه او د دې 45 میلیونه انسانانو ته خیر رسېدل د یګانه شی اولني کلي همدغه برخه سل میګاوټ د بامیانو دایکنډي و دې منطقو وردګو ته میدان ښار دې ته ورکړل شي او 1800 میګاوټه ورکړي کابل ته راشي. افغانستان له نیکه مرغه د ډبرو سکرو بډایه او د لوړ کیفیت کانونه لري چې د انرژي د تولید او د صنعتي فعالیتونو لپاره ډیر حیاتي ګڼل کیږي. چې برق زیات د افغانستان کې او برق شل هر ورځ په سلهاو فابریکې دلته دې وطن کې جوړ شي او په میلیون انسانانو مصروف شي. زه د دې وطن بچی په تن پټ او په نس موړ او باعزته وینم. افغانان په هر ملک کې په کوم ځای کې چې دوی اوسېږي یا سرمایه لري هغه د افغانستان خپل کور بولي د دې کور د آبادولو لپاره کار کوي. نو زما غږ په ټولو تاجرانو باندې دا ده چې خپل وطن ته چې څونه کولی شي پاملرنه وکړي ښه شي جوړولی شي جوړ یې کړي چې 15 نفرو ته کار پیدا کړي دوی حقیقت کې 15 فامیلو ته نجات ورکړي. افغانستان اضافه تر 100 کالو کېږي چې خپل استقلال یې اخیستی ده خو تر اوسه پورې قادر په دې نه و افغانستان چې اقتصادي استقلال ولري. دا وطن خلک د وطن ولس ځورېده او یا ځورل داسې مجبوراوه چې همیشه د تحصیل لاندې او همیشه د نه غلطه استفاده وشي او همیشه دوی د مجبوري نه سوء استفاده وکړي. نو په هغه ورځ باندې 4 میاشتې دمخه یا 5 میاشتې دمخه د کوم تفاهمنامه چې موږ امضا کړه نو په هغه کې ما وویل چې نن به پس د دې نه تاریخ موږ به ژوندي نه یو موږ تاسو یو 50 کاله بعد 100 کاله بعد 80 کاله بعد خو دا به په تاریخ کې لیکل کېږي چې دې وطن هغه ورځ د ازادي د اقتصاد دغه ورځ نه شروع شو ځکه هر هغه هېواد چې د جنګ راوتلی ده که اروپا مثلا په اول جنګ جهاني کې و دوهم جنګ جهاني کې و نو دوی چې په هغه ورځ کې دا ټول جرمني ویران چپ شوی و فرانسې ډېر ښارونه چپه و یا اروپا ډېره ژوبله وه او ډېر د غربت په حالت کې وه ولې دوی چې هغه اولین شی حمله یې وکوله دوی په جوړولو د برق او په انرژي باندې او پس د هغې نه مثلا اروپا په څو کلونو کې یعنې دا جنګ حتی خلک یې کم و د ترکیې نه خلک ځان سره بوتله جرمني ته او هغه اروپا نن یو د مهمترین هېوادونو د دنیا نه یعنې اروپایي هېوادونه دي ولې هغه مهم او اساسي شی د یو مملکت چې انرژي ده او برق ده هغه اساسي او مهم شی د یو ملک ده نو که برقي دهقانان برخه ولري په کلو کې سرخانې خلک جوړوي چېرته دهقان د خپل
ترکاري او میوه په یو سرخانه کې کېږي او 2-3 میاشتې بعد هغه مارکېټ ته راوباسي نو طبعا هغه په جګ قیمت خرڅوي نو دهقان تشویقي که 15 جریبه یا 10 جریبه ځمکه کري کوشش کوي چې 20 جریبه ځمکه وکري او په همدا رقم افغانستان د معدنیاتو لحاظه او د خپل ذخایرو د لحاظه یعنی دونه غني هیواد ده دومره غني هیواد ده چې یعنی هغه څومره چې فکر کوئ خو خلک یې داسې غریب دي چې په د سرو زرو په توشکه باندې په وږي نس باندې خلک سملي خو دې وطن هغه د معدنیاتو دا شیان چې راوځي دې ته انرژي پکار ده برق پکار ده همدارقم محترم تاجر صاحبان دلته ناست دي او محترم صنعتکاران دوی زیات تقریبا 9.5 فابریکې لري په کابل هرات قندهار یو ځای بل ځای خو فابریکه په جنراتور باندې نه چلیږي او فابریکه 40 ساعته برق غواړي وخت او افغاني تاجران دونه با ابتکار خلک دي دونه هوښیار او مبتکر خلک دي چې دوی چې دلته پوه شي چې برق زیات د افغانستان کې او برق ښه هر ورځ په سلهاو فابریکې دلته دې وطن کې جوړ شي او په میلیونو انسانان مصروف شي خو په هر حالت دا زه عزیزي د ما هغه اصلي تجارت برق نه ده د ما ولې زه ولې دا برق جوړوم یا دا احساس ولې ماته پیدا شو زه باید دا برق جوړ کړم که نه دا برق د ما تجارت نه ده خو ما چې هر څومره ځان سره فکر کړی هغه یګانه لاره د حل د دې ملک د دې بحران د وتلو نه او د دې 45 میلیونه انسانانو ته خیر رسېدل یګانه شی اولینی کلي همدغه برق دی اخر هم دې ته مجبور شوم چې په دې برق باندې کار شروع کړم کوم شی چې دې وطن کې جوړوو دا په دې ارزو یم چې زه د دې وطن بچی په تن پټ او په نس موړ او باعزته یې وینم ما 2-3 فابریکونه د ایران کې کتنه وکوله خو ما دا ځوانان لیدل چې دا مثلا په ډېرو فابریکو کې په ډېر لږ تنخواګانو باندې کار کوي یا خو دا ماته یعنې زه غواړم چې دغه افغانان چې هغه ملکونو کې کار کوي یا بل څه د خپل وطن کې د هغه ځای نه په غټ عاید باندې د خپل وطن کې کار وکړي دا زما ارزو ده دا زما هدف ده نو د دې هدف د رسېدلو لپاره کوم شی چې زه کولی شم د عاجل موږ تفاهمنامه امضا کړه خو ډېر زر به 2-3 میاشتې بعد به دغسې محفل بیا ولرو بل به د 2000-3000 میګاواټو بل قراردادونه به امضا کړو تر آخر د کاله پورې به موږ د 15-16 میګاواټو برق ته ځان ورسو او که چېرته وزیر صاحب د معدن د ټاپي بعضې مسایل چې موږ مخکې بحث وکړو دا سره حل شو نو شاید دا عاجل موږ د 3000 میګاواټو برق د ګاز په هرات کې هم کار شروع نو په دې خاطر باندې اول خو زه وخت تاسو زیات نه نیسم د حاجي مولا صاحب نه خو زه مننه کوم خدای دې اوږد عمر ورکړي او د ده ملګري انډیوالان وزیر صاحبان چې ځکه ما 4 میاشتې مخکې حاجي مولا صاحب ته وویلې چې زه هره میاشت راځم نو د تا 1 ساعت وخت نیسم نو ما داسې فکر کاوه چې زما ټیم خو کابل کې ده که یو وزارت کې لږ په تکلیف شو یا هلته په تکلیف شو هلته په تکلیف شو یا دا کار یې سلو شو یا دا کار یې ناوخته شو نو زه به دا حاجي مولا صاحب ته ګیله کوم هره میاشت کې خو دا حاجي مولا صاحب دې کار دپاره دا یو کمیټه تعینه کړې وه او دا کمیټه هم داسې و چې د ده د کمیټې د جلسې د هر جلسې نه دی باخبره و یعنې د دونه په ځان باندې د فشار او دا شیان دې پروژې ته دونه متوجه و چې حتی ضرورت دې ته نه شو چې زه کابل ته سفر وکړم یعنې
د ټولو وزیر صاحبانو نه چې د هغه کې په دې پروژه کې سره دغه کاري اړیکې مناسبات درلودل د ټولو نه یو جهانمن دوی معاون صاحبانو زموږ ټیم سره زه زیات همکاري کړې زه زیات کومک کړی رئیس صاحب د برېښنا زه زیات کومک کړی لږ وخت هم تېر شوی خو زیات کومک یې کړی دا کوم پروژه چې دا موږ اول 15 کالو ته 2 کالو پورې فکر کړی چې خلاص به شي خو ما حاجي ملا صاحب ته دا وعده وکړه چې په 4 کالو به خلاص کړو خو اوس چې په کوم صورت موږ روان یو په ډېر زر به موږ د 1000 میګاواټ برق جوړ کړو د 1000 میګاواټ برق چې جوړو په هغه وخت کې ګورو چې افغانستان کې نورو تاجرانو څه جوړ کړي دي ما پیشنهاد د جناب رئیس صاحب د برېښنا ته هر افغاني تاجر چې 10 میګاواټ برق جوړي 15 جوړي 50 جوړي 100 جوړي تر ما اول حق اولت هغه ته ورکړه تر ما نه هغه سره زیات کومک وکړو تر ما نه هغه سره زیات همکاري وکړو او هغه د صورتوي ځکه هر څوک تشویق کوي چې دې وطن کې هغه وکړي دې وطن کې پانګونه وکړي په دې بخش کې او زما پیغام ټولو د وطن محترم تاجر صاحبانو ته دا ده نو زما غږ په ټولو تاجرانو باندې دا ده چې خپل وطن ته چې څونه کولی شي پاملرنه وکړي چې جوړولی شي جوړ یې کړي چې 15 نفرو ته کار پیدا کړي دوی حقیقت کې 15 فامیلو ته نجات ورکړي که 100 نفرو ته کار پیدا کړي 100 فامیلو ته نجات ورکړي چې هر څونه دوی وکړي دغه ژوند خو دغه د ژوند په خپل وطن ته خیر رسول او انسانانو ته خیر رسول دا یو غټ هغه لري صورتوي خوږوالی لري یو پروګرام دا د زغالو فابریکه په تخار کې په بغلان کې یو بله فابریکه هغه په سروي کې په 1000 میګاواټو په حیرتانو کې چې مثلا بله د په مزار کې په بامیانو کې پروګرام د 2000 میګاواټو برق ده چې هغه 1.5 میګاواټ د بامیانو دایکندي او دې منطقو وردګو ته میدان شهر دې ته ورکړل شي 1800 میګاواټه برق کابل ته راشي افغانان په هر ملک کې په کوم ځای کې چې دوی اوسېږي یا سرمایه لري هغه د افغانستان خپل کور بولي د دې کور د آبادولو دپاره کار کوي نو دلته چې کم ملګري په مسؤلیتونو کې دي هغه به د مسؤلیت له مخې د دوی سره همکاري کوي موږ دوی ته وایو چې په مسؤلیت به انشاءالله العزیز دا وزارت یوازې عزیز صاحب نه نور پانګوال ورونه تجاران چې زموږ په هر بخش کې کار کوي انشاءالله العزیز اسلامي امارت په ټولۍ کې ټول مسؤلین دې ته ژمن دي چې هغه به هم قدرداني کوي هم د مسؤلیت له مخې تر هغه وخته رهبري او نظارت او دا ورسره ملګري کوي تر څو چې د خپل ملک خودکفا کوو زموږ داسې ملک دی چې هغه پر موږ باندې ډېر حقوق لري ځکه د 40-50 کاله ملک چې په یو داسې حالت کې راغلی وي چې نن صرف دا 4 کاله کېږي چې د دوی د آبادۍ کارونه شروع شوي دي څه کم 50 کاله ټوله دا ملک کې جنګ روان دی او د جنګ نتیجه چې د هغه وراني ده په ظاهر معنوي شان شور باندې مرتبېږي د هغه دپاره چې سړی جنګونه کوي الله تعالی هغه افغانانو ته نه ورکړي په دې ملک کې اسلامي نظام دی د اسلامي نظام دپاره قرباني امنیت دی د امنیت لپاره قرباني اوس د دې وخت راغلی دی چې په څه طریقه ملک خودکفا کړو د خلکو د احتیاجاتو یې وساتو چې نږدې 10 میلیارد افغانۍ کېږي اټکل شوې ده او ټاکل شوې ده عزیزي انرژي شرکت له لورې تمویل او پانګونه پرې وشي یادې لمریزې پروژې به په 2 کلونو په موده کې او د ډبرو سکرو پروژې به په 2.5 څخه تر 3 کلونو په موده کې د ډبرو سکرو په ذریعه کې که د ګاز وي که د اوبو ده که د لمریزه برېښنا ده په دې ټولو برخو کې موږ هر ورځ مجلسونه لرو او زمینه سازي کوو د اوس لپاره خو دغه 15 پروژې آماده دي دا به انشاءالله لاسلیک کېږي افغانستان له نیکه مرغه د ډبرو سکرو بډایه او د لوړ کیفیت کانونه لري چې د انرژي د تولید او د صنعتي فعالیتونو لپاره ډیر حیاتي ګڼل کیږي زموږ د هیواد
ډبرو سکرو یو شمېر کانونه د عزیزي ګروپ د انرژي پروژې لپاره په پام کې نیولي دي چې هم د کیفیت له پلوه ډېر ښه ځغا لري او هم د موقعیت او زربنا د موجودیت له پلوه د برېښنا د تولید لپاره ډېر مناسب ګڼل کیږي. غواړم چې د کانونو او پټرولیم وزارت په استازیتوب عزیزي ګروپ دا ډاډ ورکړم چې موږ آماده یو چې د برېښنا د تولید لپاره تاسو ته په هر مقدار زغال برابر کړو. موږ په دې هڅه کې یو چې په هرات ولایت کې د افغان پانګوالو او سوداګرو ته ارزانه ګاز عرضه کړو څو له دې ګازو څخه د برېښنا تولید د صنعتي فابریکو د CNG ګازو د تولید او نورو محصولاتو د تولید لپاره استفاده وکړي. ترکمنستان هیواد له موږ سره وعده کړې ده چې څومره ګاز چې د افغانستان ضرورت وي هغومره به راکوي او هم به یې په ښه قیمت راکوي. نو زه عزیزي صاحب ته په دې برخه کې ډاډ ورکوم او پر نورو پانګوالو هم غږ کوم چې راشي افغانستان د نفتو او ګازو د ذخایرو د اکتشاف استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. موږ خپله هم د ګازو او نفتو احتمالي غني ساحې لرو چې که اکتشاف یې وشي نو د افغانستان اړتیاوې په سمه معنا پوره کولی شي. da